دا جای د شکر دی الحمدلله چې نن موږ بیا شاهد د یوې داسې پرتمینې غونډې یو چې د هغه په اساس باندې د افغانستان په زړه کې د کابل په تاریخي ښار کې د یو نوي پروژې او ښار جوړونې د یو نوي کابل د لومړي فاز د یو پارسل په افتتاح مراسمو کې اشتراک کوو. محترم ورونو، دې کې جای د شک نشته چې اسلامي امارت په دې 3 کالو کې په اقتصادي بخش کې او خلکو ته د سهولت او تسهیلاتو په ایجادولو کې هغه په هره ساحه کې دي ډېر زیارونو کوشش کړی دی او دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو هغه امکاناتو چې د دوی د داخلي عوایدو نه لاسته راځي دا کارونه مخته وړي دي. د اسلامي امارت سره بهرنۍ کومکونه او امتیازات نشته، خو بیا هم لله الحمد چې موږ وینو په مقایسه د هغه کلونو چې په خوا له دې نظام نه وه، اوس لله الحمد کار په ښه صورت سره روان دی. خو یوه خبره باید یادوري وکړو، لکه څنګه چې زموږ ګران ملک افغانستان په دې تقریبا نیمه پیړۍ کې ویجاړ شوی او هر څه ختم شوي دي دلته، نو سرعت د کار ته ډېر ضرورت دی، ځکه چې اوس هم موږ په ټولو عرصو کې که هغه په زراعت کې دی، که په صنعت کې دی، که په تجارت کې دی او که په نورو برخو کې دی، زموږ ملک زموږ تر ګاونډیانو د منطقې له ملکونو او د دنیا تر ملکونو نه ډېر بیرته شاته پاتې دی. البته د دې علت تاسو ټولو ته معلوم دی چې دا تقریبا 43 کاله جګړې که هغه له خارجي امپراتورانو سره وو، امپراتوریو سره وو او که داخلي جنګونه وو، دا یوازنی علت سبب و چې افغانستان له پیشرفته شاته واچو. او زه په یاد لرم چې تقریبا له دغو جنګونو مخکې افغانستان په ډېرو عرصو کې خصوصا په زراعت کې خودکفیله و. دې ته ضرورت نه درلودی چې غلې دانې له خارج نه را وارد کړي، مګر نن زموږ ټول مواد که هغه صنعتي دي، که تجارتي دي، که خوراکي دي، دا ټول اکثریت له بهر نه راواردېږي. نو اوس ښه فرصت د دې مسایل شوی دی لله الحمد. د امارت اسلامي په برکت سره په ټول ملک کې امنیت دی، زمینه د هر نوع کار دپاره مساعده ده. نو په دې اساس باندې دا مونږ ته پکار دی چې خپل ملک په خپلو پښو باندې ودرو. او یوه خبر باید په یاد کې ولرو چې هیڅ ملک نوره دنیا نه آبادوي. یعنې زما مطلب دا دی چې نوره دنیا والو ته تمه مه کوئ چې له ملکونو نه کومک راسي او افغانستان پرې باندې آباد سي. که نوره دنیا راځي هغه په اضطراري حالاتو کې، په عاجلو حالاتو کې، په داسې حالاتو کې چې یو خاص مصیبت یا یو دغه په یو منطقه باندې وارد سوي، هغه هم د عاجلو کومکو دپاره دلته راځي. په هغو باندې اتکا مه کوئ. اتکا په خپلو مټو وکئ چې خپل وطن سره جوړ کړو. اتکا په خپلو مغزو باندې وکئ چې دا نن په کار واچو. پرون وینې ته ضرورت و، موږ وینه ورکړه د دې وطن د دفاع دپاره. پرون زموږ ژوند ته ضرورت و، موږ ژوند په د دې وطن په آزادولو کې له لاسه ورکړي. پرون داسې نورو هغه ناخواله چې د دنیاوالو لخوا په موږ تحمیل شوی، موږ دې ته مجبور یو چې هغو ته تن ورکړو. مګر نن لله الحمد چې افغانستان کې صلح راغلی، امنیت راغلی او افغانستان تاریخي بریا لاسته کړې ده د جنگ په ډګر کې. نن د صلح او د امن په فضا کې موږ نن خپلو مټو بازو او خپلو مغزو ته ضرورت درلود چې دا په کار واچو تر څو دا وطن آباد کړو. او هیڅ بل ملک به زموږ وطن نه آبادوي، دا به موږ خپله آبادو. نو بناً په دې مناسبت باندې زه لازمه بولم، لکه مخکې هم چې بعضو ملګرو ورته اشاره وکړه، زه په خپلو هغو افغانانو باندې غږ کوم چې هغه په خارج کې خپلې سرمایې لري. باید زر تر زره دا د دوی وظیفه ده، دا په دوی فرض دی چې خپلې سرمایې افغانستان ته رانقل کړي او په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. که هر څوک په دې وخت کې په نورو ملکونو کې سرمایه ګزاري کوي، هغه ملکونه آبادوي، دا به له دې خاورې سره لویه جفا وي، دا به یو ستر ګناه وي، بیا به دا به په تاریخ کې ثبتېږي او آینده نسلونه به بیا دا نه معاف کوي.
ما هغه وخت څو وخته مخکې له بعضې ملګرو سره خبرې کړې له بهر نه په ټلیفون ماته وایي چې حاجي صاحب که په افغانستان کې برق جوړ سي سړکونه جوړ سي او مکتبونه فعال سي پوهنتونونه فعال سي بیا موږ حاضر یو چې درس ورته به کار وکړو. ما هغه جناب ته ویلې چې جناب ته خو افغان یې که په افغانستان کې برق هم جوړي سړک هم جوړي او مکتبونه او پوهنتونونه فعال وي امن هم وي بیا خو په دې حالت کې به ټوله دنیا افغانستان ته راځي. ستا هغه افغاني وظیفه کومه ده چې تا په غاړه باندې ده د تا هغه کسانو چې سرمایه یې نه درلوده هغه کسان چې غریبانو په نس نه و ماړه په تن نه و پټ هغو د دې ملک د دفاع دپاره دا 40 کاله قربانۍ ورکړه دومره خپلې وینې وبهیولې چې دا وینې موږ له دې پرېږدو له کابله به تر ایران او تر تهران ورسېږي. ته جناب چې سرمایهدار یې پیسې لرې ستا وظیفه اوس څه شي ده؟ ته جناب چې ته پروفیسر یې ته ډاکټر یې ته انجینر یې ستا وظیفه اوس څه شي ده؟ تا خو دغه قربانۍ ورنه کړه خو راسه نن خو نه د خپلې سرمایه قربانۍ ورکړه که نه دغه د نن د کابل جدید فاز جوړیږي سرمایه ګزاران دې راسي که نه دلته دې کار شروع کړي تر څو دا وطن آباد سي. وطن خو به په موږ آبادېږي موږ به یې آبادوو موږ به لاس سره ورکوو ولو که 1 روپۍ هم په کار اچو خو په دې خاوره کې به په کار اچو تر څو چې خلک هم درته دعا وکړي د خدای په نزد مسؤلیت هم رفع سي او دا وطن به باندې آباد سي. نو موږ ته لازمه دی چې له دغه فرصت نه استفاده وکړو په ملک امنیت ده زورواکي ختمه ده جزیرې د قدرت ختمې دي په افغانستان کې لله الحمد یو واحد مرکزی قوي حکومت موجود ده د دې په سیوري کې باید موږ خپل وطن آباد کړو او موږ تاسو ټول شاهد دي چې هره ورځ پرج کې افتتاح دي او کارونه دي روان دي مګر د ملک په سطح باندې په کوم اندازه چې دا ملک خراب شوی دی دا هم کافي نه دی بلکې دا سرعت عمومي باید ملک په ظرف د څو کالو کې په خپلو پښو باندې ودرېږي چې موږ د دنیاوالو د همسایګانو او د منطقې د خلکو له احتیاج نه خلاص نو دا موږ ته ضرورت لري. بله خبر دا ده چې د ملک د آبادۍ په څنګ کې باید موږ دا نظام هم وساتو که دا نظام موږ ونه ساتو بیا په دې ملک کې هرج مرج پیښ سي داخلي جنګونه منځته راسي یو له بله سره په یوه نامو بل نامو باندې اختلافات پیښ سي بیا به د آبادېدو کار شاته پاتې سي بیا دا کار مخته نه ځي بلکې لا نور به تخریبات پکې راځي. نو په دې دواړو د اقتصادي کارونو په څنګ کې دا په موږ لازم دی چې دا نظام هم وساتو او د نظام د ساتلو دپاره دا د هر چا وظیفه ده چې خپله ونډه پکې پرېږدي. دا تنها د حکومت د خلکو ونډه نه ده دا تنها د مشرانو ونډه نه ده هر فرد د دې ملت په دې کې مسؤلیت لري په خپل ذات کې مسؤلیت لري چې د دې په ساتلو کې باید خپله فریضه ادا کړي. هغه کسانو چې دلته قربانۍ ورکړي د نظام راوست هغو خپل فریضه ادا کړه. اوس کوم چې ژوندي دي دلته او په دې خاوره کې ژوند کوي د دې خاورې له طبیعي منابعو نه استفاده کوي په دوی باندې فرض ده چې اوس دا نظام وساتي که هغه په هر بخش کې که په هر شکل باندې وي. نن د دنیا استخبارات د دنیا زمونږ هغه دښمنان چې پرون په نظامی ډګر کې شکست وخوړ تاسو وینئ چې نن موږ سره په سیاسي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې په استخباراتي ډګر کې له موږ سره په جنگ دي او هره ورځ تاسو وینئ چې په دنیا کې تحولات واقع کیږي. تاسو شاید د دې دا 3 ورځې مخکې 4 ورځې مخکې په سوریه کې یو غټ تحول راغی چې د نیمې پیړۍ یو حکومت چې زوی او پلار کاوه تقریبا د 450 کالو حکومت چاپس وړاندې سو له بینه ولاړ. د ظلم او استبداد حکومتونه به همیشه هم دغسې وي. د فشار او د زور حکومتونو نتیجه به همدغسې وي اخر به زوالیږي خو داسې حالت کې به زوالیږي چې بیا به خلک په تاریخ کې ورته په بد نامه باندې یادوي او د عدل حکومتونه شرعي حکومتونه د خلکو په زړونو باندې حکومتونه به تل په تاریخ کې په طلایي خط باندې نشته کیږي. نو راځئ چې د خپل نظام د خپل حکومت د خپل سیستم د افغانستان په آینده تاریخ کې داسې ولیکو چې آینده نسل موږ ته دعایې وکړي آینده نسل په موږ باندې افتخار وکړي او آینده نسل ته داسې یو شی پرېږدو خپلو بچیانو ته چې دا وطن په پښو ولاړ دا خپل بچیان د نورو ګاونډیانو نورو ملکونو ته محتاج نه کړو چې له هغو نه ګدایو کې لاس ورته وغځوي. دا ملک باید له اقتصادي نګاه نه سیاسي نګاه نه دفاعي نګاه نه امنیتي نګاه نه باید په خپلو پښو باندې ودرو. دا زموږ وظیفه ده.
که موږ نن دا کار ونه کړو، غفلت پرې کې وکړو، هره لحظه په اهمیت باندې پوه نه سو، زموږ آینده نسل به بیا د دې قیمت ادا کوي، لکه څنګه چې موږ په دې 40 کلو کې ادا کړه. که زمونږ ملک د دنیا له ملکونو سره مترقي وای، رسېدلی وای، دا 40 کاله به په موږ باندې 2 سپر پاورونو 2 غټو طاقتونو تجاوز نه کوو. هغو تجاوز ځکه وکړو چې موږ هېڅ شی نه درلودو په لاس کې، او یو ډېر اسانه ټارګټ د دوی لاسته ورغلی و. د دې په علت باندې باید موږ پوه سو چې په دې یوه پیړۍ کې 3 ابرقدرته ولې په افغانستان حمله کوي، ولې په نورو ځای حمله نه کوي. دا زمونږ هغه مشکلات دي چې مونږ پخوا خپل مسؤلیت نه و درکړی، قیمت یې مونږ ادا کړو د 40 کالو کې، او قیمت د دې تر 4 میلیونو زیات شهیدانو او داسې میلیونونو کونډې یتیمانو نور چې موږ ته راپاتې دي. راځئ اوس د دې وخت دی چې مونږ لاس یو له بله سره ورکړو، په صداقت سره، په ایمانداري سره ټول هغه مشکلاتونه شاته پرېږدو او دا ملک په پښو باندې ودرو. نور هغه وخت ولاړ چې دلته په نامه د قوم، په نامه د ولایت، په نامه د مذهب، په نامه د ژبې سمت باندې خلک یو له بل سره مشکلاتونه درلودو، جنګېدل. دا نظام نن چې دی، دا نظام یو اسلامي نظام دی. موږ ټول د آدم علیه السلام اولاده یو او ټول سره ورونه یو، که هغه پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که د هر قوم، هر ملت او هر ولایت پورې اړه لري، موږ ټول سره ورونه یو. په دې کې هیڅ توپیر نشته، په دې کې هیڅ اکثریت او اقلیت نشته. موږ ته مقدم او محترم هغه څوک دی چې هغه تقوا ولري او د ملت سره اخلاص ولري او د ملت ته مخلص وي او د ملت ته کار وکړي. هغه اصلي د دې وطن بچی دی. کار څوک له دې سره خیانت کوي، هغه زموږ دښمن دی. موږ په سیاسي رسنیو کې تاسو وینئ په دې ورځو کې د ټرمپ له کامیابېدو نه وروسته په انتخاباتو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه غلامان وو چې له دې جنه په نیمه شپه کې د دوی په تیارو پسې ځړېدل، په ټایرو او په وزرو کې ورسره ولاړل. نن دا امیدونه ورته کوي چې ټرمپ بیرته راغلی دی، موږ ته لوجستیکي امکانات راکړي، موږ بیا افغانستان ته ځو. ځکه د ده کار پکې جوړ دی، د تجارت به پکې جوړي، په لکونو ډالر به ورته راځي، دی به یې خوري، پردي زمن به په دې وطن کې وزني، بیا به دا وطن له جنګ و وینو سره لړي. خو انشاءالله الرحمن نور د افغانستان ملت بیداره دی، ویښ دی، دې شیانو ته به اجازه نه ورکړي. نور له دې خلکو خلک خسته سوي، د دوی هغه اصلي چهرې یې پېژندلې دي. او دا شرم دی د یو افغان دپاره چې هغه ځي د یو بل ملک رئیس جمهور ته زارۍ کوي چې ما لوجستیکي اکمال که، ما ته سلا راکړه، ما ته پیسې راکړه چې زه ولاړ سم په خپل ملک کې خپل خلک ووژنم او فلانی ځای تا ته ونیسم، فلانی ځای تا ته ونیسم. موږ پرون په تاریخ کې ویل، په شاه شجاع مو لعنت ویل، په کارمل مو لعنت ویل. نن هغه د خپلو سترګو ویني دغه رقم خلک. تنه په نامه کې فرق دی، دغو شاه شجاع او کارمل د دوی احمد او محمود دی چې ورته ورځي. دا به تاریخ ثبتوي، د افغانستان په تاریخ کې به ثبتېږي. بیا به تاسو 100 کاله بعد ګورئ د دوی بچیان به ورکړي، څوک په دوی پورې ځان له شرمه نه منسوبوي. نن د احمدشاه ابدالي چې غږ وکړي چې زمنې چیرې دي، 200 کسان غږ درته کوي، زه د احمدشاه ابدالي له لمسیانو نه یم، زه د میرویس نیکه له لمسیانو نه یم، زه د فلاني له دغه نه یم. خو د شاه شجاع بچیانو کورنۍ ورک دي، ځکه له شرمه نسي ویلی. د کارمل کورنۍ ورکه ده. نو وروڼو، موږ د تاریخ په ډېر حساسه مرحله کې واقع یو. هغه دا دی چې دنیا موږ ته ګوري، موږ په امتحان کې یو امتحان هم تیر کړي، د الله پاک په نصرت سره افغانستان آزاد سو، نن مستقل افغانستان دی. نن دنیا موږ ته ګوري چې د افغانان څه کوي. آیا افغانان خپل نس په خپله مړولی سي، خپل وطن جوړولی سي، خپل وطن په پښو درولی سي؟ باید د دې امتحان کې هم کامیاب اوسو، او دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی. دا نن چې تاسو دلته ناست دا فکر مه کوئ چې والا زه خو نو دلته یو ډېر عادي سړی یم، یا ډېره ټیټه رتبه مې ده، یا په ډېر یو وړه چوکۍ کې کار کوم. نه، په هغه وړه چوکۍ کې تا هغه وړکی مسؤلیت ده چې ته به یې مخ ته بیایې. وزیر صاحب پرېږده، دغه مسؤلیت به تر تا نه غټ وي، هغه به خپل مسؤلیت لري، ته به خپل مسؤلیت لرې. او ټول لکه د یو تعمیر خښتې داسې یو، که یوه خښته وړه خښته هم له خپل چوکاټ نه خطا وځي، د ټول تعمیر ورسره خرابېږي. نو هر څوک باید خپل مسؤلیت ته متوجه سي، تر څو موږ وکولی سو دا وطن جوړ کړو او دنیاوالو ته دا وښیو، خپلو بچیانو ته دا وښیو، تاریخ ته دا وښیو چې موږ هغه افغانان یو چې که له دښمن سره جنګېدلی سو، خپل وطن هم جوړولی سو، چاته احتیاج هم نه پیدا کړو. الله پاک دې دا وطن را جوړ کړي، الله پاک دې دا وطن په خپلو پښو باندې ودروي. زه په دې امید یم چې الله پاک یو ورځ
داسې افغانستان دلته جوړ کړي د دې په ځای چې موږ له نورو نه خیرات راټولو موږ له دې چې نه خلکو د دنیا خلکو ته کومکونه ولیږو انشاءالله دغسې پروژې چې روانې دي زه د ښار جوړونې له وزارت نه جناب وزیر صاحب د ښار جوړونې نه او نور هغه د دوی همکارانو رؤسا چې دي دغه خصوصي شرکتونه چې دي دلته موجود دي اکثر نمونه به له ما نه هېرېږي له دې ټولو نه مننه کوم تشکر کوم چې دغسې پروګرامونه یې جوړ کړي او دغسې مثبت قدمونه ږدي